بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې درنو لیدونکو، هیلهمن یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. درنو لیدونکو، په دغه درس کې غواړو د ټکس په هکله مفصلا بحث وکړو او یو څه افیکټونه ورته اضافه کړو. نو د هغه دپاره راځم د ټي بټن باندې کلیک کوم، ټکس ماته فعالېږي، زه راځم دغلته پلی کلیک کوم او مثلا زه لیکم آل، یو انټر ورته وهم، د مثال په ډول آل سټار. دغسې یو ټکس ما ولیکه. که چیرې زموږ او ستاسو د ټکس هغه ډولونه یا هم زموږ او ستاسو د ټکس اندازه یا سایز فرق کوو یا غوښتل مو چې پکې توپیر راوړئ، نو تاسو کولی شئ چې ډبل کلیک په واسطه خپل هماغه دغه انتخاب کړئ یا هم کنټرول ای په واسطه. که مو غوښته چې سایز یې کوچنی کړئ یا هم لوی کړئ، نو تاسو کولی شئ د دغې څخه استفاده وکړئ او تر څنګ کې که ښي او چپ ته مو غوښته چې انتقال کړئ، له دغې څخه استفاده کولی شئ. نو د دې لپاره چې راشو درنو لیدونکو، خپل ټکس ته یو څه توپیرونه پکې راوړو یا یو څه یې اډجسټمنټ کړو، زه پراپرټیز د وینډوز له لارې خلاصوم. د پراپرټیز وینډو دلته وګورئ درنو لیدونکو، موږ تاسو سره مختلف همدغه چارې چې دلته موږ ترسره کولی شو، دلته یې هم کولی شو. که چیرې غواړو چې د دې رنګ تغییر کړو، کولی شو له دغې څخه رنګ ته تغییرات ور وبخښو یا هم هر هغه رنګ چې موږ تاسو غواړو ورته ورکولی شو. مثلا دغه ژیړ رنګ ورته انتخابوو او اوکې په واسطه یې وکښږم. دغسې موږ تاسو لپاره اوس که چیرې له دغې آپشن څخه ووځو، موږ تاسو د ټکس رنګ تغییرېږي. خو بعضې وخت قدرمنو لیدونکو، موږ تاسو غواړو چې دغه خپل ټکس ته یو څه افیکټونه ورکړو. نو د هغه دپاره راځو همدغه خپل ټکس انتخابوو، ډبل کلیک پې کوو یا که کلیک هم ونه کړو پې، راځو قدرمنو لیدونکو همدغه آل سټار په برخه کې دلته کلیک کوو، خپل لیر باندې کلیک کوو. موږ تاسو ته دپاره افیکس خلاصېږي، وګورئ آن کېږي. که چیرې زه بېرته دلته راشم دا آف شو، که چیرې بیا هم دلته راشم کلیک وکړم خپل لیر باندې دا بېرته آن کېږي. راځم د ګریډینټ اوورلی آپشن خلاصوم. کله چې ګریډینټ اوورلی آپشن خلاص کړم، موږ تاسو ته دلته یو څو آپشنونه راځي چې هغه عبارت ده د ګریډینټ څخه. څنګه کولی شو له دې نه استفاده وکړو؟ د مثال په ډول زه راځم دا خلاصوم. موږ تاسو ته مختلف ګریډینټونه یا هم مختلف لیارې شتون لري. که چیرې زه راشم دا خلاص کړم، وګورئ زه دا یو ځل اجازه راکړئ چې انتخاب یې کړم. اوس راځو ګریډینټ اوورلی ته، افیکټس ته په برخه کې راځم. مثلا بیسیک انتخابوو یا هم دغه پرپل. تاسو وګورئ قدرمن لیدونکو، موږ تاسو لپاره مختلف ګریډینټونه په مختلفو رنګونو سره شتون لري. هر هغه ګریډینټ چې تاسو وغواړئ ورته ورکولی شئ. مثلا که چیرې تاسو غواړئ چې دغه پینک واخلئ، په پینک کې همدغسې په ګری کې په اورنج کې مثلا غواړئ دغسې یو رنګ ورته ورکړئ، خپل هماغه ټکس ته هم امکان لري او ورنه استفاده کولی شو. بعضې وخت قدرمنو انجینر صاحبو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې دوه مختلف رنګونه ورسره یو ځای کړئ، تاسو وګورئ هغه لږ څه دغه ته موقعیت بدلوم. اوس مثلا غواړئ دې دپاره پورتني برخې ته یو څه ځانګړی رنګ ورکړئ، مثلا دغه رنګ ورته انتخابوو. دا چې انتخاب کوو، اوکې په واسطه اوکې کوو. راځو وګورئ تور رنګ یې واخیسته، پرني برخه یې. اوس غواړو دغې برخې ته دا هم ډبل کلیک پې کوو، موقعیت د دې تغییروو، مثلا دغه ځای دا هم انتخابوو، وبخښئ موقعیت یې ورته بدلوم، دغلته اوکې کوم. تاسو وګورئ تقریبا دغسې رنګ یې واخیسته. بیا تاسو کولی شئ چې د دې د شدت د کمولو په واسطه او زیاتولو په واسطه شدت یې کم او زیات کړئ. نو دغسې موږ تاسو کولی شو قدرمنو لیدونکو چې خپل ټکس ته مختلف ګریډینټس ورکړو. که چیرې غواړئ چې تغییر کړئ هم امکان لري. مثلا تاسو غواړئ چې دغه رنګ باندې یو رنګ باندې کلیک کوو، مثلا زه غواړم چې دغه رنګ ورکړم خپل ټکس ته، دغه رنګ ټکس ته ورکړم او همدغه انتخابوم، دغې ساحې ته یې راوړم، اوکې پې وهم. تاسو وګورئ هماغه شین دلته اضافه شو. که چیرې غواړو چې دې خوا ته یې هم رنګ یې تغییر کړو، ډبل کلیک پې کوو، راوړو. مثلا زه غواړم دا ځل ژیړ رنګ ورته ورکړم،
او دغه موقعیت ورته انتخابوم مثلا او اوکې په واسطه دا اوکې کېږي او دا هم اوکې. بالاخره وګورئ زموږ او ستاسو هماغه ټکس قدرمنو لیدونکو دغسې یو رنګ ځان ته غوره کوي. یو څو اپشنونه نور هم شته دی. مثلا موږ غواړو د خپل دغه ګریډنټ سټایل بدل کړو، مثلا راډیکال. تاسو وګورئ په منځ کې راغی زموږ او ستاسو دغه ګریډنټ. مثلا غواړو د انګل په واسطه زاویه لرونکی وي یا هم ریفلیکټیو وي او مختلف نور حالتونه پکې شته دی. تر څنګه که چیرې غواړئ چې زاویې بدل کړئ، تاسو کولی شئ له دې څخه یې زاویې بدل کړئ. وګورئ تغییرات پکې راځي. دلته وګورئ هر چېرته چې وړم یو ځانګړې زاویه ځان ته نیسي. او که چیرې سکیل یې غواړئ بدل کړئ، مثلا غواړئ چې ډېر پکې استفاده شي یا لږ پکې استفاده شي، وینئ دغلته دغه ګراف ته هم وګورئ نو تاسو ته ښکاره کېږي. او میتودونه یې لینر په واسطه یا هم پرنسپل وي، ټول پکې شته دی. اوکې په واسطه وګورئ قدرمنو لیدونکو، موږ او تاسو ته زموږ او ستاسو د ټکس هغه ګریډنټ بدل شو. اوس که چیرې راشو وغواړو د خپل تصویر ګریډنټ بدل کړو، مثلا زموږ او ستاسو بیکګراوند دا دی، دا انتخابوم او له قفل یا هم د قفل شوي حالت څخه وځم. کله چې ووتم راځم خپل دې تصویر ته یو څه ګریډنټ ورکړم. نو دې دپاره راځم بیا هم افیکټس ته او ګریډنټ اوورلی باندې کلیک کوم. کله چې مې کلیک وکړ راځم بلینډ موډ ته. تاسو وګورئ کله چې ما دغه خلاص کړ زموږ او ستاسو دا تصویر خراب شو، وینئ کیفیت. بلینډ موډ چې شي کوي، بلینډ موډ زموږ او ستاسو تصاویرو ته ګریډنټ ورکوي. تاسو وګورئ مثلا زه یو دانه انتخابوم، تاسو وګورئ هغه تغییر شو. یا مثلا بل بلینډ موډ نه استفاده کوم، کالر براون، موږ او ستاسو تصاویرو ته ګریډنټ یا درجې ورکوي. یا هم داسې یا هر هغه شکل چې تاسو غوره ګڼلو کولی شئ چې ورته په دغه شکل څخه استفاده وکړو. مثلا دغه شکل ډېر ښه دی. که داسې هم نشئ کولی، غواړئ چې دانه دانه وګورئ، خپل ماوس دلته راوړئ، موقعیت ورکړئ او دانه دانه تغییر کړئ د سکرول په واسطه یا هغه ویل په واسطه، د ماوس ویل په واسطه تغییر یې کړئ. مثلا دغه یې ډېر ښایسته ده، زه یې اوکې کوم، اوکې کېږي. دغسې زموږ او ستاسو تصاویرو او د ټکس هغه ګریډنټ تغییر کوي. که چیرې راشو درنو لیدونکو او خپل دغه کم افیکټونه چې موږ او تاسو ورکړی ده، مثلا دا نه غواړو چې باد د دې نه وي، مثلا دې ټکس ته وګورئ، وګورئ هغه افیکټ یې آف شو. که بېرته آن کړم، وینئ بېرته آن شو. یا مثلا دغه ګریډنټ آن اوورلی ټکس ته یا مختلف که ټکس ته راشو، اجازه راکړئ مثلا په ټکس برخه کې اوس نه غواړم، زما ټکس کې اوورلیز وي، آل سټار برخه کې وګورئ. زه افیکټ یې که چیرې غواړم چې ګلوبل کړم، دې په واسطه کولی شم چې ګلوبل شي. او که چیرې غواړئ چې یو افیکټ بیخي ډیلیټ کړئ، راشئ هماغه افیکټ باندې کلیک کې ونیسئ، په کلیک شوي حالت کې او راوړئ دغه کثافت دانې کې واچوئ، مثلا دغسې ونیسئ هماغه لیکنې باندې کثافت دانې کې واچوئ، ډیلیټېږي هم دې دغسې ډیلیټېږي. نو درنو لیدونکو دا موږ تاسو سره د اوورلی او د ګریډنټ درس له تاسو څخه هیله کېږي په آخره کې چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. ښه وخت